تا د منځ نه کولو اصل وجه څه د زړګیا؟ یا خو به ته ډېر زیات ستړی یې یا خو به ډېر زیات بیمار یې، یا کیدای شي ته د داسې علاقې نه یې چې هلته ګرمي ډېره سیوا وي، یا خو د داسې علاقې نه یې چې هلته کې یخني ډېره تیزه وي. یو وجه دا هم کیدای شي ستا سره زګی نه وي چې هلته مونځ وکړې، یا خو به ستا دا اراده وي چې د سبا نه به شروع کړم. نو زړګو اوس راته ووایه ستاسو په دې کې کومه یوه بهانه ده؟ زموږ د نبي علیه صلات وسلام ارشاد مبارک دی چې د یو کافر او د مسلمان په منځ کې فرق کوونکی صرف منځ دی. نو زما عزتمندو دوستانو یو وړوکی شانتې پیغام و پکې، یقین لرم چې تاسو به پوهېدلي یئ.